السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. 15 تاریخ د 10 میاشتې 2023 کال د اتار اتاک د پروژې سر ده د AMC افغان میډیکل کمپلیکس د دې ځمکې وقف دا د ستاسو په پیسو اخیستل شوي د چا د هغه احساس خویندو ورونو چې لرودلو چې افغانستان کې یو شفاخانه را جوړه شي دا د ټولو کار دی. بیا یو ځل ویم دا ځان ته د عطا کار نه دی، دا به ټول سره دریږو او ځان ته د پیسو کار هم نه دی. په دې کې سختې تنګې راځي، تاسو به اوږه په اوږه موږ سره درېږئ. په دې یو کال کې چې څونه سختې په ما تېرې شوي دي، زه 15 کاله د دې هغه خیر ښېګڼی ګورم چې هغه افغانانو ته ورسېږي چې هغه مریضان دي، ناروغان دي، په درد کې دي. انجینر صاحب به د دې ګزارش تاسو ته درکړي چې اواری وشو، د اواري نه بعد انجینر صاحب د ساحې مسؤل دی او دا قراردادي دی. تخکولا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. 1 متر 1.50 جګوالی دی او بري 80 سانتي دی. دې په سر بیا سنګکاري کېږي چې هغه څونه ده 80 سانتي بر او 80 سانتي جګوالی. چی حال است بیادر؟ والله رویز کار از روان است که طبیعی مشکلات چیز بود، در دیوالا بود، در زیر روز بارانی بود. در 17 روز ما تونستیم که نمی دیوالا تقریبا 95% تکمیل کنیم. 5%ش بان انشاءالله در 2 روز دیگه بخیر خلاص بشه، باز کرسی شروع میکنیم بخیر. ماشاءالله. برادر ما که است افغان است ولم زبانش که است دری زبان است. بر ما زبان فرق نمیکنه، من تجربه فرق نکی. چقدر نفر کار میکنه که تو؟ فعلا اینجا نفر کار میکنه. کرسی رو بخیر شروع کنیم، به خاطر از اینکه وقت کم است، هوا سرد نشه، به خاطر یک 20 نفر دیگه اضافه میکنیم که جمله شه 70 نفر که یک 10 روز بخیر کرسی را خلاص کنیم. ګوري دې سره 50 کسانه کار کوي، د دې 50 کسانو رزق د دې ځینه دی خو خپل په لاسونو باندې پیدا کوي. دا ستاسو هم صدقه وشوله، هم دا د خیر ډبره کېښودل شوله. ګوري قدرمنو افغانانو، زه په تاسو باندې غږ کوم، راځئ د دې سختو حالاتو کې ودرېږئ له موږ سره. هغه صدقه چې موږ او تاسو په مشترکه باندې اواز هم پورته کړی AMC افغان میډیکل کمپلیکس د چا دپاره؟ د هغه ناروغانو لپاره دا بنیاد کېښودل کېږي چې هغه په درد او په تکلیف کې دي. پر موږ او تاسو حق لري. کم از کم دا 11 جریبه ده، دې نه ګر چاپېره حیاتات او تر څومره کار هم چې کړی انجینر صاحب به یې درته ووایي او دا سنګکاري چې څومره ده دا به له هم له تاسو سره شریک کړي. دا د انجینر صاحب کار دی. راځئ سره یو شو او د هغه ناروغانو لپاره دا بنیاد جوړیږي چې تلپاتې صدقه ده. که کوم ورور مټیریل کې وسوي، سیمټ، سیخه، تیږه، فیزیکلي دلته راځي موږ ته مشوره راکوي، مشوره به دلته خوند کوي په ساحه کې. راځئ سره یو شو او د دې افغانانو لپاره د زړه ملهم وګرځو، د دې ناروغانو لپاره